جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. بیا هم د فروشاین لوستونو ته په خیر راغلی. جرمني په پښتو باندې د لیکدړو یا Verkehrszeichen ترافیکي نښې نښانو لوست دی. لومړی برخه، لومړی پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen؟ څه رفتار کوئ کله مو چې دغه نښه ولیدله؟ نو den von rechts kommenden Verkehrsbeobachten، کله چې وایي د راسته خوا کوم موټر راځي یوازې هغه ته مو پام وي؟ نه. Geschwindigkeit vermindern، سرعت مو راټیټ کړئ. هو. Bremsbereit sein، آماده اوسئ، تل مو پښه په بریک باندې وي، که خدای مه که څه پیښ کېږي تاسو باید بریک ونیولی سئ. بل څه شته مو پام وي، کله هم چې دغه فرکیرس یا د شیلډ دغه علامه تاسو وینئ، همیشه هم باید ذهن ته دا راسي چې حتما څه پیښیدونکي کیدای سي. نو تاسو باید احتیاطي جنبه ځان ته ونیسئ او دفاعي حالت کې اوسئ. پام مو ډیر زیات وي، کیدای سي هر څه یا موټر راووځي یا هم ماشوم راووځي، نو دا به تاسو ته د خبرتیا اشاره درکوي. ځواب ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen؟ څه کوئ یا څه رفتار کوئ کله مو چې دا نښه ولیدله؟ Wenn Sie bei zwei Fahrstreifen vor einer Richtung auf den linken fahren، haben Sie absolut Vorrang. وایي که چیرته دلته دوه دانې سرکونه ولرو، سرک خو یو دانه وي خو دوه خطه پکې ولرو، نو تاسو که چیرته په دې چپه کې هستئ تاسو اولویت لرئ یا لومړیتوب لرئ چې خپله لاړ سئ. نه که بیا داسې وایي دلته رایس فرشلوس فرفاغن قانون اجرا کېده، یو دې خوا نه یو دې خوا نه ځي، دا سم نه دی. dem Gegenverkehr Vorrang einräumen، که چیرته تنه یو خط د دې خوا نه د تلو وي او یو خط دا خوا نه د راتلو وي، نو تاسو مجبور یاستئ ځکه ستاسو خواته سرک وړوکی کېږي، نو تاسو هغې خوا نه موټر راتلونکي ته حق ورکوئ چې هغه راسي. Bei zwei Fahrstreifen vor einer Richtung das Reißverschlussverfahren anwenden، که چیرې دوه خطه له دې خوا نه وي نو تاسو به دغه Reißverschlussverfahren چې هغه قانون دی، یو دې خوا یو موټر دې خوا نه یو موټر دې خوا نه، تاسو باید بیا هغه قانون پلی کړئ. هو، دا هم سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie sehen diese Verkehrszeichen، womit müssen Sie rechnen؟ که تاسو دغه لیکدړه وینئ نو تاسو باید څه وکئ؟ Mit Vorrang des Gegenverkehrs، د اخوانه چې کوم موټر راځي هغې ته باید مونږ اولویت ورکو؟ نه. Mit Gegenverkehr یعنی womit müssen Sie rechnen، په څه باندې حساب وکوئ یا چیش ته آماده اوسئ. Mit Gegenverkehr، هخوانه هم موټر راځي، ځکه دې خوانه هم یو تیر لرو، هخوانه هم معنا دا چې په دې سرک باندې که دوه خطه ولري، یو سرک وي دوه خطه ولري، نو یو موټر اخوانه راځي او دې خوانه. هو، دا سم ده. Mit Blendung durch den Verkehrsnacht، که چیرته شپه وي او هخوانه هم موټر راځي دې خوانه هم موټر راځي، که تاسو دې خوانه راځي نو متوجه که ونه اوسئ، کیدای سي د هغې خوانه د موټر څراغونه ستاسو سترګې ویسي، نو دې ته مو پام وي چې اخوانه موټر راځي هغې ته متوجه اوسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. درې نمرې پوښتنه وه. څلورمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده. Welche Verhalten verlangt diese Verkehrszeichen von Ihnen؟ تاسو نه دغه لیکدړه څه توقع کولی سي؟ باید څه ته مو پام وي؟ ماشوم دی یا کوم مشر هم ورسره دی یا دواړه ماشومان دي، خو علامه بیا هم د خطر علامه ده، مونږ ته معلومات راکوي چې کیدای سي څه پیښ سي، نو تاسو باید څه وکوئ؟ Bremsbereitschaft، تل آماده اوسئ چې بریک ونیولی سئ. Geschwindigkeit vermindern، سرعت مو راټیټ کړئ. Höchste Aufmerksamkeit، ډیره زیاته پاملرنه وکوئ، خپله توجه مو دومره جګه کړئ چې تاسو څلور سترګې باید ولرئ، هم د سرک اړخونه ولیدلی سئ، هم مخامخ راتلونکی موټر ولیدلی سئ، او هم چې څه ستاسو په خط باندې کیدونکي دي هغې ته هم متوجه اوسئ. درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه
درې نمرې لري. Worauf weist diese Kombination؟ کومبیناسیون کله چې تاسو دوه دانې شیلډونه یا لیکدړې ولرئ هغې ته کومبیناسیون وایي. von Verkehrszeichen hin دغه دوه دانې لیکدړې مونږ ته څه ښیي، مونږ نه څه غواړي یا مونږ ته کوم معلومات را رسوي. auf den Vorgang von Gespannvorwerken دغه بګۍ ته وایي یا ټانګه ورته وایي، څه ورته وایي تاسو، نو دغې ته وایي. وای دا اولویت لري دلته؟ نه. او دغه کومه ندایه علامه چې ده او ورسره هم دا سره دا د معلوماتي یا موږ ته معلومات راکوي، اخطاریه راکوي، خبرتیا راکوي. معلومات به نه وایي، خبرتیا به وایي، ځکه موږ باید آماده اوسو کوم چې شی پیښیدونکی ده. auf eine Durchfahrtsverbot für Gespannvorwerke د دغې لپاره د نه تللو علامه نه، که چېرته د منع علامه وای باید ګرده علامه وای، په هغې کې دا دننه وای او بیا پې باندې خط راکش سوی وای، او که خط نه وای راکش سوی بیا هم باید په سرې علامې کې وای، په ګردې علامې کې. نه دا هم نه ده. auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannvorwerken یو کیدای سي د خطر یو ځای وي د دې لپاره چې د بګۍ تیریږي، نو تاسو باید ورته متوجه اوسئ. هو موږ ته خبرتیا راکوي د یوه خطر. Diese Frage wurde richtig beantwortet. بیا هم شپږمه پوښتنه ده، د دریو نمرو پوښتنه ده. womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen؟ د څه شي حساب مو باید کړی وي کله چې تاسو دغه علامه وینئ. دا علامه موږ ته بیا هم څه ښیي؟ mit Fußgängern die Fahrbahn nur von rechts überqueren. یوازې موږ ته وایي دا ښیي چې د راسته خوا نه کوم پلی کس راځي تیریږي. نه mit einem Fußübergang der schwer zu erkennen ist. وایي مونږ ته د پلي خلکو د تیریدو لاره ښیي چې مونږ یې په اسانۍ سره نه وینو. کیدای سي زر پټیږي د واورې له وجې نه، یا هم کیدای سي د دې علامه د فوس اوبګنګ یا د پلي خلکو د تیریدونکو لاره د ونو شاته پټه سي، دغه کوم شیلډ څه ده، او یا هم د یوه کچګردي وي، د کچګردي نه وروسته راسي، نو مونږ ته دا علامه دا راښیي چې دلته د پلي خلکو د تیریدونکو یوه لاره ده. mit Fußgänger die möglicherweise die Fahrbahn überqueren. بیا هم پلي خلک هغه امکان لري چې یو وار د سړک نه په منډه راتېر سي. هو دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. وامه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren außerorts an diesem Verkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu erwarten؟ تاسو د ښار نه یا هم د یو کلي نه بیرون یا تړلي ځای نه بیرون د دغې شیلډ یا د دغې علامې نه تیریږئ، نو کله چې تاسو دا علامه ولیدله او ترېنه تیر سوئ، دفتن خو تاسو ته هیڅ خطر ښکاره نه شو، نو څومره متره اخواته کیدای سي د خطر ځای وي یا کومه پیښه یا هم د خطر کومې نښې نښانې د لیدونکو وړ وي. یعنې که تاسو دې نه واوښتلې دفتن هیڅ شی نه ښکاري، نو تاسو باید د 150 او 250 متره تر منځه پورې حساب کړی وي چې دلته کوم شی کیدای سي واوسي، ځکه د ښار نه بیرون ده. دا دواړه سم نه دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه. worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen؟ تاسو باید څه ته آماده اوسئ کله چې تاسو دغه دواړه علامې وینئ. darauf dass Wintersport nur auf dem Gehwegen stattfinden können. دې ته باید مونږه ځان آماده کړی وي چې د ژمنۍ سپورت یا ورزش په سړک باندې یا هم پیاده رو باندې کیدای سي ووسي، هغه ځای چې پلي خلک پې باندې تیریږي. نه darauf dass auf der Fahrbahn Wintersport betreiben wird. دا معنی چې په سړک باندې هم کیدای سي د ژمي سپورت وسي یا ورزش وسي، خلک په سړک باندې هم ولاړ وي او سپورت وکړي، هو ورزش وکوي. auf der Fahrbahn Schnee und Eisglätte herrscht. یو وار به ستاسو مخې ته واوره راځي، په سړک باندې به واوره پرته وي او یخ به پروت وي، کنګل به نیولی وي. هو دا دواړه سم دي.
9مه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen کله چې تاسو دغه نښه نښاني وینئ یا دا لیکدړه وینئ نو د څه شي فکر مو باید کړی وي او څنګه رفتار وکوئ Geschwindigkeit verringern خپل سرعت به راټیټوئ möglichst weit recht fahren څومره چې کوای سئ ځکه تاسو له دې خوا نه ځئ باید راسته لاس ونیسئ چې موټر تاسو نه چپ خواته لاړ نسي یعنی چپه لاس ته یا چپه خط ته وانه وړي Gleich nach der Rechtkurve kräftig beschleunigen کله چې تاسو دغه راواوښتلی او د کچګردي نه تیر شو موټر ته ریز ورکړي او حرکت وکړي نه فقط دا دواړه سم دي 10مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه Was kommt nach diesem Verkehrszeichen کله چې تاسو دا دواړه نښې نښانې ولیدلې څه شی راتلی سي دوه نښې دي یوه نښه دا ده چې مونږ ته ښیي یوه نشیبي ده چې 10% نشیبي ورته وایلی سي او دا دوه تیره څه معنا ورکوي دا دوه تیره څه معنا ورکوي معنا یې دا ده چې 800 متره دغه نشیبي ده یعنی تر 800 مترو پورې دا نشیبي امتداد لري که چیرته دا دواړه نه وي معنا ده چې 800 متره نه وروسته بیا مونږ ته نشیبي راځي خو کله چې دا دواړه علامې وي یا دا تیرونه وي معنا ده چې د دې په امتداد کې یعنی 800 متره نشیبي ده Eine Gefälle von 800 Meter Länge یعنی 800 متره اوږدوالی لري دغه نشیبي هو Eine Steigung in 800 Meter Entfernung Steigung بیرته د جګېدو چړی Na, eine Gefälle in 800 Meter Entfernung یعنی پس له 800 مترو راتلونکي نشیبي نه فقط Länge دلته مونږ ته څه ښیي Länge Diese Frage wurde richtig beantwortet. 11مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه Was müssen Sie tun, wenn Sie sich in diesem Verkehrszeichen nähern څه باید وکړئ کله چې تاسو دغې نښې ته نږدې کیږئ Durch schnelle Lenkbewegungen den Unebenheiten ausweichen فقط تیز تیز شترنګ ووهه او دغه چې کله په سړک باندې دا ټیټه او جګه ده دې نه ځان بچ کو تیر سه نه دا خو بې احتیاطي ده کیدای سي مخکې نه که موټر راځي مخامخ نه او یا هم کیدای سي موټر ته څه مشکل جوړ سي Geschwindigkeit verringern فقط سرعت به دې راټیټوي oder Geschwindigkeit erhöhen یا هم سرعت به جګوي فقط سرعت به دې ورته راټیټوي Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه بیا هم د 2 نمرو پوښتنه همدغه علامه ده بیرته Bei welche Gefahren können Sie sich durch nicht beachten diese Verkehrszeichen ergeben کوم خطرونه پیښیدای سي که چیرته تاسو دغه نښې نښانې ته پاملرنه ونه کوئ او سرعت مو راټیټ نه کوئ Die Ladung konnte beschädigt werden کوم بار چې موږ بار کړی کیدای سي هغه خراب سي مات سي وخوځېږي وښویېږي Das Fahrzeug konnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden کیدای سي کله چې موږ ډېر تیز په دې سړک په دې ټیټ او جګه باندې لاړ شو یو دفعه موږ ورخطا سو شترنګ موږ نه خطا سي او موټر بله خواته یا چپ لاس ته لاړ سي د مخامخ موټر سره ولګېږي هو Das Fahrzeug konnte eine Axt oder Federbruch erleiden کیدای سي یو د جمپینګونو نه یا هم هماغه سپرینګونو نه مات سي هو دا درې واړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. 13مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده Worauf waren diese Verkehrszeichen د څه شي خبرتیا مونږ ته دغه شیلډ راکوي یا دغه لیکدړه مونږ ته د څه شي خبرتیا راکوي د دې Vorschleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn د ښویېدو سبب کیدای سي کله چې دغه سړک یا چټل وي Vorschleudergefahr bei nasser Fahrbahn کله چې دا سړک لوند وي بیا هم موټر ښویېدای سي یعنی د موټر د ښویېدلو امکان دلته شته کله چې واوره ورېدلې وي کله چې سړک لوند وي نو په دې ځای کې په اسانۍ سره موټر ښویېږي دې ته مو پام For alkoholisierten Autofahren نه دا نه فقط دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen تاسو باید څنګه رفتار وکوئ کله چې تاسو دغه علامه وینئ زموږ سړک وړکی کیږي Vor Erreichen
der Verringung immer anhalten. کله چې دغه وړکی کیږي تاسو همیشه چې دلته را رسیږي باید ودرېږئ نه. Geschwindigkeit verringern سرعت مو راټیټ کړئ. nicht mehr überholen نور د بل موټر نه مه مخکې کیږئ. فقط سرعت به راټیټوئ او مخکې کیږئ به نه بل موټر نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15. پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen. د څه شي حساب مو باید کړی وي کله چې تاسو دغه علامه وینئ. موږ مخکې وویلې که چېرته دوه دانې تیرکونه ولري معنا دا چې 50 متره دغه د سړک وړکوالی دی. تر 500 مترو پورې د سړک وړکوالی دی، بیا بیرته غټیږي. خو دلته علامه نه لري، هغه دوه دانې نښې نه لري یا هغه دوه دانې تیرکان نسته. معنا دا چې پس له دغه نه، پس له 50 متره نه د دغه شیلډ اعتبار راځي، یعنی پس له 500 مترو نه سړک وړکی کیږي. mit einer Ausweichstelle in 50 Meter Entfernung هو کله چې پس له 50 متره نه دا وړکی کیږي. mit einer verringerten Fahrbahn in etwa 50 Meter Entfernung. دغه دوام verringerten سرک وړکی کیږي. mit einer verringerten Fahrbahn von 50 Meter lang. دلته وایي چې Entfernung یعنی 50 متره وروسته شروع کیږي. دا mit einer verringerten Fahrbahn von 50 Meter lang. معنا دا چې 50 متره اوږدوالی ده. نه، یوازې دا منځنی سمت. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14. پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه womit müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen rechnen. د څه شي حساب مو کړی وي کله چې تاسو دغه علامه وینئ. Kaste بیلچه لاس کې د خاوره یا هم ریتي اخودې خواته کوي. mit Baumaterialien auf der Fahrbahn د ودانیز چارو وسایل یا هم هغه شیان کېدای چې په سړک پراته وي. هو mit Verkehr von Baustellen Fahrzeugen د ودانیزو چارو موټر هلته وي. هو mit Arbeitern auf der Fahrbahn دغه کاریګر په سړک باندې به کار کوي د ودانیزو چارو یا هم هر شی څه ده. هو دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15. پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه womit müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen rechnen. کله چې تاسو دغه علامه وینئ د څه شي حساب مو مخکې تر مخکې کړی وي. mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden. یو واره بې اختیاره مخکینی موټر بریک نیسي، دې ته مو باید پام کړی وي. هو mit Erweitern der Fahrbahn auf 3 Fahrstreifen. یعنی که دوه دانې سړکونه خطونه ولرو په یو سړک باندې، دریم سړک پې باندې اضافه کیږي. نه. mit einem Stau د ترافیکي ګڼې ګوڼې حساب مو باید کړی وي. کېدای شي پس له دغې علامې نه د ترافیکي ګڼه ګوڼه وي او موږ باید دې ته اماده اوسو چې څنګه موټر کنټرول کړو. هو دا دواړه سم دي. 18. پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده worauf weist diese Verkehrszeichen. موږ ته د څه شي خبرتیا راکوي؟ دغه د ترافیک لیک دړه. auf einer Zollstelle د ګمرک د ځای علامه موږ ته راکوي. نه. auf einer Bahnübergang mit rotem Blinklicht د ریل پټلۍ نه د تیریدو څراغ. نه. auf eine Ampel د ترافیکي څراغ علامه. هو یعنی کله چې دا علامه راغله دې نه وروسته د ترافیکي علامه یا د ترافیک څراغونه راځي. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19. پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه worauf weist diese Verkehrszeichen hin. دغه دواړه د ترافیک نښې نښانې مونږ ته څه ښیي؟ auf eine Umleitung die den Bahnübergang umgeht. Umleitung هغه چې سړک تبدیلوي او یوې بلې لارې ته ځي. نه. auf einen Bahnübergang in den nach rechten führenden Straße. Bahnübergang هماغه د پټلۍ د ریل پټلۍ چې ریل پې باندې تیریږي. وای ځکه د علامه راسته خواته ورکړې ده، د تیرې راسته خواته ده. وای د ریل پټلۍ راسته خواته د را روان سړک چې د راسته خواته ده په دې باندې د ریل پټلۍ هم ده. هو
auf die Richtung, aus der ein Zug kommen kann. د یو خوا یا یو سړک موږ ته ښیي چې هغې خوا نه ریلګاډی راتلی سي. نه، دغه منځنی سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه worauf weist diese Verkehrszeichen hin. دا هر یوه د سره پټلۍ چې ده دا مونږ ته د متر واټن ښیي چې څو متره واټن ده او دا تل د ریل پټلیو نه مخکې راځي. کوم هلته چې د ریل پټلۍ وي د هغې نه مخکې دا راځي او هر یوه یې 8 متره ده. هره دغه نښه سره نښه د 8 مترو Wattern مونږ ته ښیي. Auf einen Bahnübergang in etwa 240 Entfernung وایي چې د ریل پټلۍ هغه مونږ نه 240 متره لرې ده. نه، ځکه مونږ ته دا هر یوې 8 ده. 8 160. Auf einen Bahnübergang in etwa 160 Meter Entfernung د یو ریل د پټلۍ لرېوالی مونږ ته ښیي چې په 160 مترو کې پرته ده. Auf eine Bahnübergang in etwa 80 Meter Entfernung. Aka 8 Meter bei die Audana nach Ederlodele. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دو نمرو پوښتنه 21مه پوښتنه ده worauf weist diese Verkehrszeichen. بیا هم هماغه تیرنۍ نښې غوندې ده چې مونږ وویل هره کرښه د سره کرښه 8 متره ده. دلته چې د 8 متره ولیده ضرور نه ده نور پې باندې فکر وکوي. Auf eine Bahnübergang in etwa 80 Meter Entfernung د یو ریل د پټلۍ راتلونکې په 8 مترو کې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 22مه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه بیا هم کومبیناسیون ده. worauf weist diese Verkehrskombination hin. دغه علامې مونږ ته څه ښیي. Auf einen Bahnübergang د ریل پټلۍ چې ریل پې باندې تیریږي هو in etwa 240 Meter Entfernung 3 دانې سرې کرښې لري. هره کرښه 8 متره 8 په 8 160 او 240 in etwa 240 Meter Entfernung 240 متره لرې کې مونږ ته د ریل پټلۍ راتلونکې ده. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 23مه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. بیا هم was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichen-Kombination beachten. څه شي ته مو باید پام وي کله چې تاسو دا دواړه نښې نښانې وینئ. Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholt werden. کله چې تاسو دوه موټره څنګ په څنګ روان یاستئ او یا هم تاسو نه مخکې یو بل موټر روان دی څنګ په څنګ نه یا تاسو نه مخکې بل موټر روان دی اجازه نشته ده چې تاسو د دې بل موټر نه مخکې سئ. Einen Bahnübergang in 120 Meter. نه، ځکه هر یو یې څوک متره ده 8 متره 3 دانې دي 240 متره. د یوه ریل پټلۍ په 240 مترو کې راتلونکې ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د لومړۍ برخې د ترافیکي نښې نښانو لوست. تر بیا ښې چارې الله مو مل.